تاسو زبارونو سوچ وکړئ نبی ته چې یو عظیم انسان عظیم شخصیت په دغه عظیم شخصیت سره سره خپل کور کې ناست دی او دا په کوم انداز ناسو چې خپل څپلۍ ګنډلې او خپل کپړې ګنډلې. موږ نن په دې باندې شرم راځي چې خپل پیزار په خپل باندې وګنډو خپل کپړې په خپل باندې وګنډو. ولې موږ د نبی نه اوچت یو؟ خپل کور کې به کارم کا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائی پر روایت بخاری کو صدا سے راغلی کان فی محنت اهلی نبی صلی الله علیه وسلم د خپل کور سره کور خلکو سره په کور کې کار کاو. نو فاذا حضرت الصلاه قام الى الصلاه کله چې مونږ بیا حاضر شي قامت به شروع شنه نبی صلی الله علیه وسلم مانځ ته وو. نور به کور کې خدمت کاو کار به کاو د بیبیانو سره خدمت به کاو د بیبیانو سره. نن زمون پښتانه برید بتاوي کور ته ورنه وځي خو په بل باندې واړي حق بو کیو خزي چې حاضر کا کچه حاضر کیو د تاخير په کیو شي را تاسو جوړ کړی دي که سارن دا راوړي په سارن کې لک سپ مال غتريواله یا کمواله دا کنزله به شروع کی او دا را دي بده به شروع کی. سبحان الله دا د نبی صفت نو باقی دا تکبر شمار کېدل شي. نبی صلی الله علیه وسلم دا عاجزی ته وګورئ چې عاجزی څنګه کړی دا واقعه تاسو بار بار اورېدلې. جابر بن عبد الله رضی الله عنه فرمایي خندق چې کله کنستل کېدو نبی صلی الله علیه وسلم د مشرکین مکه دغه د حمله نه د بچ کېدو په خاطر باندې تیر چا پیر د مدینه خندق کرسته. نبی صلی الله علیه وسلم په دغه ناسک بدن باندې په دغه خوب بدن باندې په خپل شا باندې وای خاورې نقل کولې. دومره خاورې نقل کړې وی چې تذکور موحدین په دې خېټه باندې دوړي پرتی دي. د نبی صلی الله علیه وسلم په دغه خېسته خېټه باندې دوړي پرتی دي. او په دې دوران کې په دې خندق کې یو کمر راځي صحابه کرام په ډېر وسوکو خو نه کېده. نبی صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله دا کمر خو نه ماتېږي. هغه راغې ماتوړې راواغست گزارې ورکنه وی دا سي ډېره کې د شګوې دي جوړ کړه. په دا ټیم کې جابر بن عبد الله فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم کله ماتوړه دا کمیس لک چوت شانت شو ما دا په خېټه باندې ولې چې دوه کمرې پټړلې دي. تکبر نه کوي. نبی صلی الله علیه وسلم په خپل املا باندې خاورې نقل کوي. دا نه وایي چې پلاني ویسا ځان په خپل باندې ناس لکه څنګه مشرایچی په جامه باندې خودړو نه پریدي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل باندې خاورې نقل کوي او بیا لکه دومره چې خېټه پسې کمرې تړلې دي. جابر بن عبد الله هغه فرمایي وای زټینګ نشم زر عالم کوړه خو کور حالت میل چې نبی صلی الله علیه وسلم داسې وګړي چې دغه آثار به منتل فورا زر تر زرا کسي هغه تیار کاغوي لګي اور بشي دی هغه بس زر میچن کم یو ورغه مکه حلال ورغه غلی وته په کی ویل یا رسول الله ستاره لپاره خوراک تیار کړ دې ځان سره دوه کسان یا یو کس داراول بس نور نه کافي کی. نبی صلی الله علیه وسلم تستور والا د څه ودرېده وی خندل وتا چې وی خندل وتا ولاړ شکر والا تری وی وچی هغه لداګه پاخنه کی اکټوي داګل تر اكوزنه کی خندق والا اعلان کو خندق والا او جابر خوراک تیار کړی زی چزو جابر په منډه باندې لاړ کور والا ته چې ټول خندق والا رال ویلتا نبی ته ویلی ویلاو ما ته ویلی ویل بس ټیک د چې تاو ته ویلی کړته نور نبی خپويږي او خيار خزوي. بیا نبی صلی الله علیه وسلم راغی اوس د نبی عاجزی ته وګورئ کله چې خوراک پخاو کټوي ته پخپل باندې کېناست پخپل باندې او صحابه کرام ته ود راځي لګ لګ څو کسان راځي لس کسان راځي شور باندې کوي او ټیل باندې جوړي ګوري او پخپل کټوي ته ناست نه په روټي باندې یو پټیک دی او یو تل پخپل باندې ور کوي روټي باندې یو پټیک دی او یو تل پخپل باندې ور کوي. دا عاجزي وداغه د نبی صلی الله علیه وسلم تواضع دا تکبر هغه پر خودلې او تکبر د خو صفت د شیطان دی. نبی صلی الله علیه وسلم پروت دی مشهور واقعه ده وګړه پروت دی په پوزکی باندې پاندېری باندې مونږ کوم سړي په پوزکی باندې خوب کړی دی. امام الانبیاء هغه په پوزکی باندې ودره کمیس نشتره او د املا کې دی
پوزکی داسې اثر کړی د ډنډیري پکې چې نښې کړي دي پټې په دې املا کې داسې وتلي دي. پسې کېناست. عمر بن الخطاب رضی الله عنه امیر المؤمنین هغه ولید نو وایي سخت یې وژړل، ژړلې خامخا چې خپل مشر سړی ویني، خاص که خپل نبی ویني او په داسې حالات کې خامخا سړی ژاړي. ورته ویل عمره ولې څه چل شوی دی؟ ویل یا رسول الله ستا دې حالات ته مې وکتل، قیصر او کسرا په نرمو نرمو بسترو باندې خوبونه کوي او ته امام الانبیاء یې او ته په پوزکي پروت یې او دې پوزکي دې پر املا کې پټ یم کړي. هغه ورته ویل عمره ته نه خوشحالېږي چې د هغې دنیا زمونږ آخرت دي؟ زمونږ د دنیا څه کار دی؟ خیر دی، هغې دې په دنیا کې مزې کوي، موږ په آخرت کې مزې کوو. دا د نبي صلی الله علیه وسلم تواضع ده چې هغه پر ځمکه باندې هغه پرېوتلی دی. دومره تواضع په نبی صلی الله علیه وسلم کې موجود وه. یوه زنانه په مدینه کې وه، لږه منټله شانته و، بوډۍ وه منټله غوندې. راغله نبي صلی الله علیه وسلم ته ویل یا رسول الله تاسو مې کار دی ویل. هغه ورته څه وایي دا نه وایي خلکو ته هلکه دا منټله طریقې دا غاړه ته کیسې ټیم خرابوي. نبی صلی الله علیه وسلم سبحان الله ورته وایي چې ستا کوم ځای کې ضرورت دی، کوم ځای کې ستا حاجت دی، زه به تا سره ځم. وایي وینې د لاس ته روانې کو په دې مدینې په دې کوڅو کې ګرځاو را ګرځاو چې کله د هغې ضرورت حل که بس بېرته نبي صلی الله علیه وسلم راغی. بوډۍ سره هغه په دې کوڅو کې ګرځېدلی، تواضع او عاجزي کړې ده. د مارونو امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه د هغه په باره کې راځي دومره